پښتنه سندرغاړي حریم خان وایي هنري نړۍ کې لوی نوم پیدا کول غواړي. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته نور معلومات درکم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته در ورسي. د پښتو پیغله سندرغاړي حریم خان وایي پښتانه زلمي او پیغلې غواړي چې په ټولنه کې یو مقام پیدا کړي او د خپلې خوښې په څانګه کې مخکې لاړ شي. نو د دې خبرې نه به ورته تېرېدل وي چې دا خلک به څه وایي. خو حریم خان وایي هغه د سندرو په مقدار نه بلکې په معیار باندې باور لري او همدغه وجه ده چې هغه ډېرې ګانې نه وایي. په یو پروګرام کې حریم خان د خبرو په مهال وویل چې د هغې ماشومتوب نه د سندرو سره مینه وه او د ناز اقبال سندرې به یې ډېرې اورېدلې او دا ارمان یو چې هغه هم یو ورځ سندرو ته راوځي او په خپله سندرې ووایي او د نازیه اقبال په رنګ یې ټوله دنیا وپېژني چې څنګه خلک نازیه اقبال پېژني همدغه رنګ دا هم وپېژني. حریم خان وایي مور مې ویل چې ته به تعلیم وکړې او په یو بینک کې به ځان له نوکري وګورې. خو حریم خان وینا دا ده چې زه الله د سندرو دپاره پیدا کړی یم او زه دا غواړم چې زه سندرغاړی جوړه شم. د حریم خان سندرو سره دومره مینه ده چې هغه وایي چې زه 14 نه بعد نور تعلیم نه کوم او واده ته هم تیار نه ده. کله چې هغې نه پوښتنه وشوه چې واده ولې نه کوي نو هغې وویل چې په فن کې دومره لوی مقام پیدا کوم چې ټوله دنیا مې وپېژني او کله چې مې واده وکړو نو بیا دا دواړه کارونه په یو ځای باندې نه کیږي ځکه چې دې سره بیا فني ژوند ډېر زیات ګران شي. حریم خان وایي کله چې د سندرو فن ته راوتم نو ډېر مشکلات مې مخې ته وو خو هغې مشکلاتو ته مې نه دي کتلي او سندرو ته راوتلی یم. هغه وایي مشکلات خو د ښځې ذات دپاره هر میدان کې شته دی. که هغه ډاکټر وي او هسپتال ته ځي نو هم ورپسې د چم گاوند خلک خبرې کوي. که استاد وي او سکول ته ځي نو هم ورپسې د چم گاوند خبرې کوي او که سندرغاړي وي نو هم ورپسې د چم گاوند خلک خبرې کوي. د حریم خان په وینا چې موږ د خلکو سوچ ته ګورو چې خلک به موږ پسې څه خبرې کوي نو دنیا به ډېره مخکې لاړه شي او موږ به په هغه ځای باندې پاتې شو. حریم خان وایي چې خلک موږ پسې خبرې کوي او چې کله موږ ته د مرستې ضرورت وي نو ماته پته ده چې دی به موږ سره مرسته نه کوي او دا د دی ډېر زیات منفي سوچ دی چې موږ هم د دی په خبرو باندې خپل مستقبل تباه کړو او د دی په خبرو په مطابق خپل ژوند تیر کړو. حریم خان وایي چې دا غلطه خبره ده. د حریم خان د کورنۍ نه یو کس هم ګانو ته نه دی راوتی یعنی د هغې د کور نه یو کس هم ګانې نه وایي. حریم خان وایي د هغې د کور نه په دې باندې څه دباو راغو چې دا دې ګانې نه وایي نو حریم خان وایي چې زه به د هغې هیڅ پروا نه کوم او خپلې ګانې به وایم. حریم خان وایي چې نن سبا د مور او پلار ډېر زیات کم سوچ دی. هغې ډېر زیات کم سوچ کوي. هر مور او پلار ته پکار دی چې هغې د خپل اولاد له یو موقع ورکړي چې هغې څه خوښوي او هغې څه کې مخکې تلل غواړي. زموږ پاکستان به ډېر زیات مخکې لاړ شي. هغه په خپله د نورو سندرغاړو کې د هارون باچا، نازیه اقبال او زبیر نواز نه ډېره زیاته متاثره ده. د کمپیوټر ټکنالوژۍ په مرسته د خپل اواز بدلیدلو سخته مخالفه ده او وایي چې هغه خو اډو سندرغاړې نه ده چې خپل اواز د کمپیوټر ټکنالوژۍ سره بدلی او خپل فالوور زیاتی. حریم خان په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک باندې او انسټاګرام باندې خپلې ویډیوګانې شیر کوي او خلک یې ډېر زیات خوښوي. حریم خان وایي چې ډېر خلک زما په ویډیوګانو باندې غلطې کمنټې کوي خو دا د هغې ډېر زیات منفي سوچ دی او هغې ډېر زیات کم سوچه دي چې ما پسې دا رنګې غلطې خبرې کوي. نو دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې نوي خبر نه خبر شي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان. هغوی ډېر زیات کم سوچ کوي